بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه وړاندې خو د دې ملګرو د زموږ د لوی کور افغانستان نه راغلي دي میلمانه ملګري د دوی ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له موقع راکړله. شعرونه به درته ووایم د تاج په اجازه باندې د استاد محترم پروفیسر ډاکټر امین تنها صاحب چې داسې څوک نشته په کلاس چې د چا نه دی ککړ، داسې څوک نشته په کلاس چې د چا نه دی ککړ، په ننني جنګ کې یوازې مولا نه دی ککړ. دغه سړی د خپل محنت په وزر بار اتلی، دغه سړی د خپل محنت په وزر بار اتلی، دغه سړی ګورې د چا په دعا نه دی ککړ. هغه ماشوم دی لا ورکوټی دی لا نه پوهېږي، هغه ماشوم دی لا ورکوټی دی لا نه پوهېږي، د ځان چاودنې د جنت په ګناه نه دی ککړ. ما درته نه وې تنها مه کوه پښېمانه به شي، ما درته نه وې تنها مه کوه پښېمانه به شي، ما درته نه وې چې د اشنا په وفا نه دی ککړ. او دغه یو څو شعرونه نور چې ستا د توره نو زما د سر نه غوره څه دي، چې ستا د توره نو زما د سر نه غوره څه دي، زما او ستا سره سیوا د خپل هنر څه دي. دا چې زما په سر د دار د سر خبرې کوي، دغه زلمی څوک دی د ده سره نوکره څه دي. تمام عمر په درد کې دردېدلی لوی شو، کابل به څنګه وایي چې تا کې پېښور څه دي. دوو ماشومانو د یو بل نه یو تپوس کولو، دوو ماشومانو د یو بل نه یو تپوس کولو، د اسمانونو نه چې بره شي نو بره څه دي. تاج صاحبو که د زړه خیال ساتم خو دې د دې قابل دی که نه، که د زړه خیال ساتم خو دې د دې قابل دی که نه، په ده کې مینه د پتا کې مړه سره څه دي. که د زړه خیال ساتم خو دې د دې قابل دی که نه، په ده کې مینه د پتا کې مړه سره څه دي. دلته به مړ شي دلته ساندې ساندې ساز غږیږي، دلته به مړ شي دلته ساندې ساندې ساز غږیږي، په دې وطن کې تنها ګرانه نغمه ګره څه دي. ډېره مننه.